سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ د ښایست ښکلا او سندریز غږ شهزادګۍ نغمه او منګل د جلا کېدو له پټو رازونو آخر هم پرده پورته شوه. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو حتما یې در سره لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ. ورسره په خوا کې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب ورسره ګونګړي نشان ووهئ. نغمه د افغانستان د موسیقۍ هغه ځلانده ستورې ده چې د دوی له یادونې پرته د افغانستان د موسیقۍ تاریخ نیمګړی دی. د دې ځلندو ستورو ژوند یو له تراژیدي باب څخه دی، خو په وروستۍ یوه مرکه کې منګل په دې جلاوالي خفګان څرګند کړی دی او ویلي دي چې د جلا کېدو قرباني شخصا دی. خو بل خوا نوموړی د نغمې هڅې په دې برخه کې ستایي چې افغان میرمنو ته یې د ژوند ښه کولو په برخه کې یې ترسره کړی دی. منګل په دې کیسه کې ځان هم تر یوه حده ګرم بولي، خو دا هم وایي چې کله کله داسې شیان پیښیږي چې هضمول یې ګران وي. هغه د امریکا ټولنه او هغه خلک ګرموي چې د ده او د میرمنې د نغمې او د دوی هنر ته یې ضربه رسولې ده. هغه له ډیرو خلکو ګیلمن هم دی، خو د چا نوم یې شخصا نه دی یاد کړی. هغه وایي چې هنرمندان خلکو ته خوشحالي وربخي، خو خلک یې بیا پوښتنه نه کوي. هغه دا هم ویلي چې که زموږ په کیسه کې هر څومره خلک دخیل شوي وای ټولو به زه ملامتولم، ځکه چې دا ډیره محرمه ټولنه ده. څه وخت مخکې نغمې هم په یوه مرکه کې وویل چې منګل ډیر ښه سړی دی او په جلاوالي کې یې ورسره ډیر چلند کړی دی. ویډیو در سره حتما لایک او مخکې شیر کړئ. د نورو تازه خبرونو او معلوماتو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی ووهئ او ورسره خوا کې د ګونګړي علامه ده هغه هم ووهئ.